یو بلډینګ یوه کوټه 2 رقم علما پاللي. ته دا سوچ وکړه. نو تاسو ته اوس پیغمبر راسي له اسمانه درته راکوسي درته ووایي څه درته ووایي چې په غوږ کې در وپسنېږي چې اوره دغه خلک هم دښمنان دي دغو د 80 100 کاله کېږي له پښو تړلي له دغو ځان خلاص لکه کدیروب چې تر خلاص ته نه تر خلاصه دا رقم خلک نیسي هسپتال ته یې وړي ذهني مریضان دي. دا په 21مه پیړۍ کې چې ملا هیبت الله څه وایي دا رقم خلک په ټوله دنیا تاسو په اروپا کې دا سمدستي تړي. مونږ به هم تړل پخوا مونږ به میالي صاحب ته به ول هلته به م یو ګی ورته ویلی قرار به م تړلی دا رقم خلک زمونږ هسپتال میالي صاحب و میالي صاحب کې مې د خلکو علاج کوو 6 میاشتې 7 میاشتې به م تړلی. دغه رقم خلک په دنیا کې خلک تړي ته باچایي ورکوي. بله ورځ دا خبر به وکړه د الله خاطر وکړئ ندا محمد نې داسې واورې دماغ هډوکې زیږه سي هغه د تا د لوړو زده کړو وزیر ده د لوړو زده کړو وزیر دی هغه پایلوچ نه ده هره خبر کې د خبرې سر کې پاشا د خبرې اخر کې پاشا که ته څه غواړې په دې دنیا یو مرګ ته پاتې ده ځان زندې کړي. تاسو ته نه د هندوستان دښمني پکار ده نه د بل چا دښمني د خپل ځان سره چې کومه دښمني شروع کړې د دې علاج وکړئ. خپل لیوني م وتړئ کلک وتړئ دوا ورته شروع کړئ وروره تعویضونه ورته وکړئ څاښتونه ورته کوئ سپاره علاج یې کوئ او ورکړئ هغه نوي نسل ځوانان تعلیم یافته ته واک په لاس دنیا سره وروره قدم په قدم روان کړي. 4 کاله کېږي 4 کاله څوک هم په رسمیت نه پوهېږي. د دنیا واحد وطن ده په ټوله دنیا کې څومره 200 ملک دي وبه راځمه دي واحد وطن ده په دنیا کې واحد قوم ده واحد ملت ته چې څوک یې په رسمیت نه پېژني. کفار پرېږده مسلمان هم نه پېژني. ته په سوچ وکړه چې دا څه روان دي. واحد وطن ده چې دا رقم مذهبیان لري چې دغه رقم عقیده په دنیا کې په یو وطن کې نسته. نم د دنیا له مسلمانانو سره مسلمانی په یو رنګ ده نم د دنیا له خلکو سره سیاست په یو رنګ ده نم له خلکو سره خوی بوی په یو رقم ده نم وروره یو شیم له دنیا سره په یو هغه نه ده. یعنې دا ټوله دنیا غلطه ده تاسو په حق کې. نه مسلمانانو سره روغ راځي نه له هندوانو سره راځي نه له کفارو سره راځي نه له عیسیانو سره راځي نه له وروره کمونیست له هېڅ چا سره څه خیل خلک دي تاسو له کوم چې درته دوا راوړو کوم چې درته علاج وکړو څه درته وایي. ته دا سوچ وکړه د ملا هیبت الله د ملا دین محمد د ملا ندا محمد د دیو د ملا حماسي د کفار پرېږده د اسلام په تاریخ کې دا یو مثال راوړه چې دغه رقم یو عالم د دنیا 50 ممالکه ده 2 بلیونه مسلمانان بلیونه میلیونه نه بلیونه یو دغسې نظریې سړی راوړی. دلته موږ ملګري لرو عربان دي ډېر ښه عالمان دي چې د ده خبرې ورته ووایه سمدستي چې استغفر الله الله اکبر الله اکبر دا چالو کړي غوږو ته لاسونه ولې اور عالم ده وایي دا څه خیل عالم ده والله په بیله دلته یو ما ملګری دی د مراکش ته هغه ډېر سپین ږیری ده یو وخت کې د الازهر استاذ و بیا ریټایر سو اوس دلته اوسېږي زمن هم عالمان دي. هغه ته مې د هغه کیسه وکړه دا څه ورته وایي د افغانستان د علماو د شورا د رئیس خبره د عادي سړي خبر به نه ده ورته کړې. ما ورته ویلې دلته د افغانستان د علماو د شورا رئیس د 40 میلیونه انسانانو د وطن د علماو د شورا رئیس وایي چې چېرته پیر صاحب مونځ وکړو په هغه به مونځ نه کوې ګناهګارېږي او استغفر الله او چې پیر رواني داسې به نه ځي چې په تا سوری په پیر ولیږي ګناهګارېږي او له یو پیر نه به بل پیر ته نه ځي که نه مشرک کېږي
غوږونه یې ونیول اشکجک وایي دغه څه وایي موږ خو ویلې تاسو مسلمان یې والله بالله وایي موږ خو مسلمان یو وایي نو دا خو مسلمان نه ده وایي دا څنګه مسلمان نه ده وایي د نبي علیه السلام په جاینماز باندې اصحابه مونځ کړی دی نبي علیه السلام په اصحابه پسې لاخر ته جمع کړې ده نو په پیر خو سپی نه ده چې د هغه په جې باندې مونځ نشي کولی چې دلته سپی پروت و سپي به څه مرداري کړي دلته مونځ نشي کولی وایي دا سړی څوک د مالدار د موږ د افغانستان د علماو د شورا رئیس ته استغفر وایي تاسو غټ بدعتیان یې مالې دغه شی وروره وایي تی ورسره منې تا خو زه ډېر وخت نه پېژنم مالنه زه خو یې نه ورسره منم وایي چې تی ونه منې دا کوپر ده یا د سره ته ودې ویلې کافر کېږي وایي په دې باندې مالنه دا عالم ده استغفر الله غوږو ته به لاس کړه دا وایي څه خل عالم ده دا وایي د کوم ځای مالدا خو مې لا نورې کیسې نه دي درته کړي کیسې درته وکړم وایي دا کیسې به ماته نه کوې ګناهګارېږي وایي دا خبرې به نه کوې قسم در اشکوجک سالته کېناست د دې خلکو اتا واک د دې خلکو په لاس کې ده نور د تاسو خوښ آخري خبر دښمن دما سي زړی او زه باچا یم په دنیا کې هېڅ څوک دما دښمن نه دي اول اعلان به اسرائیل ته کوم چې راځه د اکا زوی دغلته سفارت خلاص کړه خپل کاروبار کوه اکا دې ترې دغه علما چې دا تور سره مخامخ شوي دا د عربو علما وي هغه وایي د عجم د افغانستان علماو ته وایي چې زموږ څه خو د علیه السلام سنت پاته شوله پام کوئ چې ستاسې څه پاته نه شي دغه خو نو وابای ولو نو موږ خو د حنفي مذهب یو الحمدلله وسړی هغه داسې حدیث راته ویلې که نه خو واقعا وایي نبي علیه السلام شاته ولاړو ابوبکر صدیق وایي هغه مونځ ورکړی ده او هغه خلک چې کوابیان دي کار بې ثبوته خبر نه کوي دغه حدیث دغه راوي د اخلاص منې وې منه مې منه هله ثبوت سره خبر کوي وابیان دي کار شی دی هغه کار شی دی خو پاک دی وروره صفا درته وایي مونږ خو هسې په ټیله کې راغلي وو قرار صاحب حنفیان یو خو دوی را باندې کوي دي که نه خفه کېږي دا د مونږ ملایان مونږ خو چیټي رشخند شروع کړی ده واسې د مانځه په نوم باندې وروره دا چی دي د هغو استدلال ته نه سي ټینګېدی د سلفو د هغو خبرو ته نه سي ټینګېدی ما ډېر لګیرو معلومیږي چې دغه خلک هغه دي خواري او شکلونه یې وایي دي نه دي برابر د ده ته خدای ته قرآن د دې کواره د کتلو ده دا دغسې مسلمان دي دی وایي لنګوټې نه دي پیچلې کنداریان لنګوټې تړلو ته لنګېټه پیچل وایي پیچلې نه دي آیا وړاکای ده چې هغه چې تقریر کوي هغه وایي تاسو خدای راته ګرم کړي مالدل خدای سره په مشوره کړې ده او هغه بیا ورته ویلي چې دا جمهوریتیان چې دي دا ما خدای تاسو ته بډ کړي جناب محمد د شیخ هبت الله یو تقریر چا را لېږلی ده بله ورځ مې دلته ملګرو تقریر کو په یوه برخه کې وایي والله بالله قسم کوي وایي که د ما په امیرانو کې هېڅ ستونزه وي ټول مشکل وایي په تاسو کې ده قسم کوي په دې خبره باندې قسم کوي وایي د ما په امیرانو کې البته ټول تقریر د امیرانو د اطاعت په باره کې هغه کوم کافر اوس جنگ ته روان و بیا کعبې شریفې دروازه کې ولاړو څه نومې ده ما نه نوم ورسه ابوجهل و کفر یو هغه وایي جنگ ته روانو له مسلمانو په مقابل کې جنگ ته روانو کعبې شریفې په دروازه کې ولاړه ویلې چې د کعبې خاونده که زه په حق یم ما ته فتح راکړه هغه ما خدای ته سوال کوم دا هماغه ده ته خبر نه ده چې دی په کومه روان ده ابوجهل و د مال نظر بخښنه غواړم ما خو ډېر وخت ونیو او بس باندې وکړو جانان محمد که څوک پوښتنه لري له جانان